نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو اغلو او خاغلو آیا تاسو پوهیږئ چې زموږ ماغزه د عمر په تیریدو سره وده کوي او نوې حجرې او ځان جوړوي او بیا راغوړېږي؟ دا چاره د نیوروپلاسټیسیټي په نامه یادېږي چې لغوي معنی دا ده چې ماغزه ځان بدلوي. دا زموږ د مغزو هغه وړتیا ده چې د عمر په تیریدو سره ماغزه په خپل ځان بدلوي او د نوو حجرو او لارو د رامنځته کېدو د عمله ځان جوړوي او نوې اړیکې ټینګوي. د همدې چارې د لاسه موږ کولی سو چې نوې زده کړې وکړو. زموږ بدن د زخمونو یا ټپونو څخه بیرته روغ شي، لکه د ګوزن یا فالج د ناروغۍ څخه وروسته رغېدنه، او په دې ډول زموږ تن او زموږ مازغه دواړه د نوو تجربو په رڼا کې ځانونه جوړ کړي او ویې غوړوي. نیوروپلاسټیسیټي دوه مهم ډولونه لري. الف دا چې ماغزه خپل جوړښت بدلوي. په دې چاره کې د مغزو په جوړښت کې هغه څه بدلیږي چې نوې اړیکې رامنځته کوي. بتکړه او فعاله جوړښت په دې پروسه کې د مغزو لخوا د بدن د یوې زیانمنې برخې دنده بلې روغې برخې ته سپارل کیږي. نو که مازغه مو ښه ساتئ بیا خو به دا کارونه کوئ. زده کړې کوئ او نوي شیان یادوئ، نورې ژبې یادې کړئ، انځورګري یاده کړئ، نوې لوبه زده کړئ، کتابونه ولولئ او اړونه او ماماوي یا د مزغو د ننګونو لوبې وکړئ او د ټکو دوړو ته حل پیدا کړئ. دویمه دا وکړئ چې په منظم ډول کسرت او سپورتي تمرینونه وکړئ، لکه منډې وهئ په خورونو او سیندونو کې، هلته چې لارې او ګودرې نه وي لامبو وهئ چې په دې ډول مو په تن کې وینه ښه وچلېږي، ځکه چې تونده چلیدونکې وینه د مزغو وده ډېروي. همدارنګه کسرت ستاسو په تن کې ځینې کیمیاوي توکي ډېروي چې د مغزو د ودې دپاره ارښت لري. ښه ډېر خوب وکړئ. ماغزه د خوب پر وخت معلومات او زده کړې خبرې تنظیموي او زهرجن توکي ختموي. نو د همدې امله د شپې د 8 څخه تر 9 ګنټو یا ساعتونو پورې آرام او خوب وکړئ. ښه وخورئ، لکه کب وخورئ، هګۍ، بادام، سابه او میوې وخورئ. نو دا خوراکونه به مو مازغه ښه تکړه ساتي. خو ورسره دا هم وکړئ چې ډېر غوړي او وازدې به نه خورئ. د بور یا چینۍ نه به ځان ساتئ، ځکه چې سپینه بوره یا چینۍ خو سپین زهر دي. نو مې خورئ او ډوډۍ به هم د هغو غوړو نه پخوئ چې ډېر سپین نه وي او زګارې یا سبوس ولري. خپل ذهنونه او مازغه به دمه ساتئ. پرلپسې ګروم او زړه خوړل د مازغو هغو برخو ته تاوان لري چې زده کړه کوي او د حافظې یا د یادولو برخې دي. د دې تاوان لګول په مراقبه او د ژورې ساه په تمرینونو کیږي. او ګوري داسې کسرت مو نه ستړي کوي، بلکې ستړتیاوې مو خوري او له منځه یې وړي. خپلوان او ملګري وساتئ او ټولنیزې اړیکې مو ښې کړئ. د خلکو سره خبرې، دوستانه اړیکې او ټولنیزه فعالیتونه مو مازغه تکړه او ښه ساتي. نوي کارونه او تجربې وکړئ. په دې ډول چې بد عادتونه پرېږدوئ او ځان ترې خلاص کړئ. کارونه د ښي لاسه سره پکین یا ګس او چپ لاس هم وکړئ او خوا او شا مو ښکلې کړئ او بدله کړئ. که دا کور وي، که کوڅه وي، که چم او کلی وي او که ښار او هیواد وي، د خدای دا نړۍ د ځان او نورو دپاره ښایسته کړئ او پاک او شنی کړئ. او چې دا مو وکړل نو د ژونده به خوند واخلئ او نه به درباندې زړښت بار شي او نه ژوند. خوږو اوریدونکو او لیدونکو، که دا رپورټ مو زما په غږ کې چې د مصنوعي ځیرکتیا غږ د خوښ شوی وي نو خوښ او لایک کړئ او د نړیوال ټلویزیون د سبسکرایب د تڼۍ په زورلو سره د پښتو ژبې په پرمختګ کې برخه واخلئ. زموږ موخه او مقصد دا دی چې پښتو ژبه د مصنوعي ځیرکتیا یا AI ژبه شي. نو مرسته راسره وکړئ.